او په انسان باندې یو دوه شعر وایم بیا به خپل نو منتخب صدر اخري دغه کوي چې ته پکې بل ګورې او زه پکې خپل ځان نه وینم سینه کې زړه نه وینم او زړونو کې ایمان نه وینم او په دې پرېوتې او بې حسه معاشره کې ګرانه ته مسلمان ګورې او زه پکې انسان نه وینم په دې دوو شعرونو باندې خپل نو منتخب صدر د خادلي سهار ته خواست کوم چې اخري دوه درې خبرې یو لنډ غونډه کې کلام وکړو. دا هر څه نه مخکې خو که ما چې کوم وخت خبرې وکړې کې باید له ما نه څه سخت تشریح د دې کلي د درد د ولې به شوي وي د هغه نوم د ولې به شوي وي چې یاره زمونږ په دې کلي کې دویمه جرګه یا دویمه ټولنه ولې جوړه شوله او اوس به هم دا کوشش کوو انشاءالله دې سید عابد له به هم ځو دې محمد علي جوهر له به هم ځو دې ضیا صاحب له به هم ځو دې درې واړو زمونږ د دې کلي زمونږ د دې ټولنې او زمونږ د دې ژبې ښه خدمت کړی دی او موږ یې ستاینه کوو. نن وخت خو ډېر لنډ دی ناوخت هم دی نو زه به نو دا چې په ځان یو لالا خپلو کې وران یو لالا دا چې په ځان یو لالا خپلو کې وران یو لالا او خدای ګو په نه خبره مشتو ګریوان یو لالا وروروالی سرو خوړو وستر ګوران یو لالا نه په سود زیان یو لالا نه په تاوان یو لالا ګیره مو ښې اوږدې کړې نور شیطانان یو لالا بس د غریب د پاره مونږ خدایان یو لالا دا خلک سن بدل شو ورته حیران یو لالا او خپل انا د لاسه تل په لړزان یو لالا او یو بل ته کندې کنو ښه رزیلان یو لالا یو بل ته کندې کنو ښه رزیلان یو لالا نو جهاد یو سوال راوړی مونږ انسانان یو لالا خبر ده جهاد مونږ انسانان یو لالا د دیار صاحب یو شعر کې ټوپک وستایم نو بیا د نن راوړی د ناشنا ټوپک بیا د نن راوړی د ناشنا ټوپک او مه خرڅوی دلته نور په ما ټوپک او څنګه چې یې مونږ تباه کړي یو نو خدای خو دې هم داسې کړي تباه ټوپک او پام کوه بچیا ځان ترې وساته وانخلي په لاس کې په خطا ټوپک او نه سر یې کړو سرتور ویل ما به ورکه کړي سر یې کړو سرتور ویل ما به ورکه کړي خور واخیست ضرور نه په ژړا ټوپک او قام د پښتون هسې هم ډېر ښکلی دی سبب غیرت او سخت ښکلا ټوپک او لاړم د اټک نه چرته آخوا ځم ور د پښتونخوا کې نن سبا ټوپک او مقتده چې ما سره یې نورې نښې ډېرې دي مات مې کړو جهاد د بابا ټوپک